سلام له خورشید د 2 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني نن سهار د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته ورسید او ورسره جوخت یې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د ولسمشر غني پر سفر خوښي وښوده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پراختیا او د باور فضا د رامنځته کولو لپاره یې د ښاغلي غني دا سفر ګټور وباله. ولسمشر غني هم په دې کتنه کې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه والي لپاره د سولې مشورتي لویې جرګې د استازو د اجماع او وړاندیز پر بنسټ پاکستان ته تللی دی. ښاغلي غني همداراز په ټینګار سره ویلي د افغانستان او پاکستان دوه اړخیزې اړیکې او مناسبات باید په متقابل درناوي او د دولت په دولت ترمنځ د اړیکو د اصل پر بنسټ ولاړ وي او همداراز یې هیلې څرګنده کړې چې دا سفر به د افغانستان او پاکستان ملتونو ته مثبتې پایلې ولري او همدارنګه به په سیمه ییزه همکاریو او اتصال کې پاکستان فعاله رول ته وهڅوي. له دې سره سم د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د کران مونتانا نړیواله ټولنې په 13مه کلنۍ ناسته کې د ګډون په موخه نن سهار سویس ته ولاړ. عبدالله به په یاده ناسته کې له ګډون او وینا سربیره له یو شمېر ګډونوالو سره هم په جلا جلا توګه وګوري. ویل کېږي دغه ناسته پرون د سویس په ژنیف ښار کې د سبان د 100 هیوادونو د استازو په ګډون پیل شوې او تر بل سبا به دوام ولري. د ننګرهار د حج او اوقاف ریاست د حج مدیر په جلال آباد ښار کې ترور شو. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه کس چې قاري هجران نومیده نن غرمه مهال د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند سیمه کې یا ریاست ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو لوري په ډزو سره وژل شوی دی. ویل کېږي بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. پولیسان په هلمند کې په یوې نښته کې ووژل شول. په دغه ولایت کې امنیتي سرچینې وایي په دغه نښته کې چې تېره شپه د نادعلي ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې د پولیسو پر یوې پوستې ترسره شوې 4 نور پولیسان هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم د نادعلي ولسوالۍ امنیه قمندان په پیښه کې پولیسو ته د یو راوښتې مرجوبلې خبره مني خو د کره شمېر په اړه څه نه وایي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی وایي هیواد یې لیواله دی چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت په سولې خبرو کې د اسانچاري رول ترسره ورته زمینه برابره کړي. دینګ زی جون تېره ورځ د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې زیاته کړه د افغان حکومت له حضور او ښکیلتیا پرته به د سولې له هر ډول ترتیبات او هوکړې عملي نشي او د چین دولت په سولې خبرو کې د ولسمشر غني د هڅو ملاتړ کوي. په دې کتنه کې حمدالله محب د سولې او ثبات په برخو کې د چین له هڅو په ستاینې سره وویل افغان دولت سولې ته د رسیدو لپاره ټولیز پلان او قوي هوډ لري خو له ترهګرۍ سره مبارزې ته به همداسې ژمن وي. او 6 داعشان په ننګرهار کې د څارګر ملي ادارې د کارکوونکو لوري ونیول شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کسان تېره شپه د چپرهار ولسوالۍ له کندیباغ سیمې له یو شمېر وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. ویل کېږي په دې عملیاتو کې یو شکمن کس هم نیول شوی او د همګړۍ هم ترې پوښتنې روانې دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.